دا د افغانستان سره خیانت دی. یو سفیر مصرف په یو کال کې 15 لک ډالر، پوهېږي په 15 لک ډالر شاوخوا کم از کم 300 ملي اردو تنخواه ورکول کېږي. ملي اردو چې په جنگ په اول خط کې جنګېږي هغه بیچارهګان په میاشتو تنخواه ته انتظار وي. یعنې د یو سفیر که نه پوه سفیر چې دا 15 لک ډالر صرف په 2013 کال کې دغه ثبوتونه دي، تا سره به شریک کړم. په صرف یو کال کې 15 لک ډالر سفیر صرف د کور کرایه شوې ده. او بل د سفارت دا موټر چې دی پخوانی زوړ موټر و، هغه ښه صحیح و، ښه ترمیم و، کار ورباندې کېده. سفیر چې راغی د ځان ته په 80,000 پاونډه بل موټر واخیست، 15,000 ډالر شاوخوا کېږي دا موټر. او د هغه نه علاوه په هماغه موټر باندې ورځ رستورانتون ته سفیر وړي او د شپې څه کار کوي سفیر، هغه یو چاته ورکړی په پیزا ډیلیوري کوي. او سفیر هیڅ وخت په سفارت کې نه شپه ورځ دې رستورانت ته لاړ شه، نه کوم داسې فریم ورک لري، نه چوکاټ لري، نه خپل سټرکچر لري، نه یو میکانیزم لري. تاسو باور وکړئ زما بریتانیا کې 10 کاله پوره کېږي، د جاوید جان هم دغسې په دغه 10 کالو کې ما یو د انګلیسانو په اصطلاح باندې پروډکټیو یا اکمپلیشډ او یا هم داسې اچیومنټ ما د سفارت لیدلی چې افغانان ته یې کړی. برعکسه افغانان ځورئ، افغانان ته ویزې په وخت نه ورکوي، پاسپورټونه نه ورکوي. نو افغانان چې مظلومه دي او دا د مظلومانو د حاله خبر نه دی.